السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 18مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو غین او فی ولیکل. نن به قاف او کاف زده کوو چې قاف او کاف څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول قاف لیکو. قاف پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره قاف لیکو. پوره قاف د تورو په آخر کې لیکل کیږي. لکه عاشق. په عاشق کې قاف په آخر کې لیکل سوی او پوره لیکل سوی. یو بل توری لیکو لکه سبق. په سبق کې هم قاف په آخر کې لیکل سوی او پوره لیکل سوی. اوس نیم قاف لیکو. نیم قاف د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه قیامت. په قیامت کې قاف په سر کې لیکل سوی او نیم لیکل سوی. یو بل داسې توری لیکو لکه قبر. په قبر کې هم قاف په سر کې لیکل سوی او نیم لیکل سوی. اوس داسې توری لیکو چې قاف یې په مابینځ کې ولیکل سي لکه فقیر. یو بل توری لیکو لکه عقل. په عقل کې هم قاف د عین او لام په مابینځ کې لیکل سوی. نیم قاف مو هم ولیکو. اوس راځو د کاف خواته. کاف پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره کاف لیکو او پوره کاف د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه پاک. په پاک کې کاف په آخر کې لیکل سوی. یو بل توری لیکو لکه کرک. په کرک کې هم کاف په آخر کې لیکل سوی او پوره لیکل سوی. پوره کاف مو ولیکو. اوس نیم کاف لیکو. نیم کاف د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه کور. په کور کې کاف د تورو په سر کې لیکل سوی. یو بل توری لیکو لکه کدو. په کدو کې هم کاف د تورو په سر کې لیکل سوی او نیم لیکل سوی. اوس داسې توری لیکو چې کاف یې په مابینځ کې ولیکل سي لکه مکتب. په مکتب کې کاف د میم او ت په مابینځ کې لیکل سوی. یو بل توری لیکو چې کاف په مابینځ کې ولیکل سي لکه شکل. په شکل کې هم کاف د شین او لام په مابینځ کې لیکل سوی. نیم کاف مو هم ولیکو. اول مو قاف ولیکو چې هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. بیا مو کاف ولیکو چې کاف هم پوره لیکل کیږي او هم نیم لیکل کیږي. نننۍ زده کړه هم دغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.